عباس ستانکزي داسې څه ویلي چې د هیوادوالو زړونه یې وګټل. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وایي ښځې کولی شي د خپلو وړتیاو پر اساس له ولسمشرۍ او امیرالمؤمنۍ پرته صدر اعظم هم شي. ستانکزي له یوه خصوصي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوې زیاته کړې زده کړه پر ښځو او نارینه فرض دی او په دې برخه کې مساوي حقوق لري. ستانکزي پر داسې مهال د نارینهو او ښځینهو د مساوي حقونو خبره کوي چې طالبان له تیرو 2 کلونو راهیسې پر افغان نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندي کړي، هغه بندیز چې تر اوسه یې د خلاصون هیڅ څرک نه لیدل کیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو، که تاسو یې هم په اړه کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.